توبه هغه څه ده چې د توبې ثبوت د قرآن کریم په ډیرو آیاتونو کې راځي. الله جل وعلا شان د توبې په باره کې خپل مؤمن بندگانو ته امر کوي چې تاسو توبه الله جل وعلا شان ته وکړئ. په ډیرو آیاتونو کې په یو نه په ډیرو احادیثو کې د توبې ترغیب او د توبې امر راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل امتیان امر کوي. پیغمبر د الله جل وعلا شانه په خپله باندې د توبې په باره کې وایي چې زه الله جل وعلا شانه ته په شواروز کې یو روایت کې وایي تر 80 زیات، په بل روایت کې وایي 100 واري زه توبه کوم، رجوع کوم الله جل وعلا شانه ته. نو چې انبیا له هغه لوړه مقام سره، له هغه عزت سره، له هغې مرتبې سره چې الله جل وعلا شانه دوی ته ورکړی، چې انبیا زموږ ستاسې د اهل سنت والجماعت د مسلمانانو عقیده د انبیاو په باره کې دا ده چې انبیا د الله جل وعلا شانه هغه مخلوق دی چې له صغیره او له کبیره ګناهو له دواړو پاک دي. هغه هم بیا په شواروز کې 100 واري استغفار وایي، 100 واري هغه توبه کاږي. نو زما او ستا دپاره به بیا څنګه نه وي لازم او څنګه به نه وي فرض او څنګه به اهمه موضوع نه وي. له انبیاو را دې خواته چې څه خلک دي هغه خامخا خطا، سهو، عصیان، ګناه دا ځینې کیږي. بیا د 14 قرن چې موږ او تاسو یو د دې خو بیخي هر څه دا ګناه خو پرېږده، خو عبادت موږ چې سم راوګورې د کتاب د نگاه څخه عباداتو کې مو ډېر مشکلات شته. که د عبادت ته سړی پوره متوجه سي چې عبادت څنګه پر ما فرض سوی او لازم سوی دی او ما څنګه کړی دی، نو بیا په خپله باندې انسان ووایي چې ولا او ګناه خو مې ده ګناه، خو د عبادت مې دا وشي سو دا اوس ما ګناه ده د عبادت، او که ما عبادت پر هغه شرایطو برابر سوی دی چې زه هغه ته امید وکاږم، هغه ته تمه ولرم او هغه د سبب د الله د رضا راته وګرځي، د عذابو څخه د نجات راته وګرځي، د الله د رحمت سبب ته راته وګرځي. تاسې کله ښه متوجه سئ دا خبرې ښه د زړه په غوږو واورئ. دا هغه څه زه درته وایم، الله دې ماته دغه څه توفیق راکړي چې الله راڅه باندې راضي سي او پر موږ تاسې باندې مؤثر تمام سي، ګټور او نافع راته تمام سي. هغه څه درته وایم چې ټول ورته ضرورت لري، زه ورته ضرورت لرم او تاسې هم ټول ورته ضرورت لري. دا هم دغه څه دپاره پیدا یو، هم دغه څه راباندې تطبیق کېږي، هم دغه څه راڅه غوښتونکي دي، هم دغه دپاره زموږ ستاسې خلقت سوی دی او له دغه څه موږ تاسې چاره نه لرو. ما درته د عبادت په باره کې وویل چې زموږ عبادت له ډېر کمزورتیا سره دی. د عبادت به زه تعریف درته وکوم. د عبادت تعریف داسې کېږي، وایي عبادت څه معنا؟ عبادت اظهار نهایت التعظیم والمحبه. عبادت اظهار نهایت التعظیم والمحبه على سبيل نهایت التضرع والتذلل. عبادت دې ته ویل کېږي چې نهایت په آخر اندازه به دي دغه ستا عبادت په طریقه د تعظیم او په طریقه د محبت باندې وي. د محبت او د تعظیم انتها به ستا په عبادت کې پرته وي، ورسره به د عجز، د انکسار او د تذلل هم نهایت وي. موږ به لم د خپل اوس لمونځ را روان دی، په دغه لمانځه کې څونه زموږ د تعظیم د الله د تعظیم نهایت دی، څونه چې موږ یو مشر ته ورځو څونه تعظیم کوو، څونه چې د الله لمانځه باندې موږ درېږو څونه موږ تعظیم خیال ساتلی. یو میلمستیا ته دعوت راکول کېږي، د یو مشر سړي میلمانه یو، په هغه ورځ پر جامو د جامې څونه لحاظ ساتو چې داسې جامه نه وي چې هغه کوت و، پینه و، خراب و، تڼۍ مې خلاصې وي، لنګوټه مې خراب وي او
پټو مې خراب اغوستی وي د هغې مېلمستیا څونه خیال ساتو او دغه لمانځه چې د الله په حضور کې درېږو د لمانځه هغه مقام دی پیغمبر د الله وایي وایي که چا لمونځ وکوي د لمانځه وروسته راغی دا قسم یې وکوي چې والله ما اوس د الله سره مستقیما خبرې وکړلې په دې قسم وایي سړی نه حنیس کېږي ځکه لمونځ د الله سره خبرې دي الصلاة معراج المؤمن لمونځ د مؤمن دپاره معراج دی لکه پیغمبر د الله چې په معراج کې د الله سره خبرې کول ته چې دغه په لمانځه کې څه وایه دا ستا د الله سره مستقیما خبرې اوس په دغه لمانځه کې زموږ چې نهایت د تعظیم به عادي تعظیم به هم نه وي موږ چې یو مشر ته ورځو څونه د تعظیم د مشر خیال ساتو په څونه اندازه مو ورسره خبرې څنګه مو لاس پر سینه ورته ایښي دا پخوا کې خو لا دا هم وله دغه کله کله چې به دا ملګري راله دا اوس هم ځینو دا عادت وي چې هلته راسې ودرېږي داسې پښې برابرې کړي لاسونه داسې ونیسي داسې سر کښته کړي بیا داسې ولاړې بیا چې مشر ورته اجازه ورکړي ما وویل دا چې مونږ سرونه ولې کښته کوئ دا لاسونه پر سینه ولې ږدئ دا پښې داسې ولې برابرې کړي لکه خاص دا چې موږ په لمانځه کې کوو دا ولې کوئ وایي دا خو زموږ څه مشران دا تقاضا چې داسې موږ نه وی کړی بیا زموږ عریضه نه اخیستل بیا یې موږ ته خبرې نه اورېدې بیا موږ ته توجه نه کول او موږ دا ټول شیان راټول کړي دي موږ که پښې داسې سیده ږدو قبلې ته مخامخ کوو که لاسونه پر سینه ږدو که سر کښته کوو په عاجزي درېږو دا یوازې چا ته کوو خپل خالق ته بل چاته دا جایز نه دی نه بیا امیر صاحب ته کوي نه بیا وزیر صاحب ته کوي نه بیا امیرالمؤمنین صاحب ته کوي نه بیا رئیس جمهور صاحب ته کوي نه بیا مشر صاحب ته کوي نه بیا پلار ته کوي نه بیا مور دا شیان ټول راټول سوي دا یوازې الله ته دي په لمانځه کې بیا څونه لوباله ولاړ یو عبادت هغه دی چې نهایت التعظیم به دې وي د ستا د احترام پای به دې وي ځکه ته عبد یې ته بنده یې او هغه د خالق او رب او ستا مالک دی د خپل تعظیم د خپل احترام نهایت به دې وي او د دغه عبادت کې به د خپل محبت له خپل رب سره د دې به دې نهایت وي د دې به دې هم فای اظهار نهایت التعظیم والمحبه عبادت لمونځ روژه زکات ذکر هر عبادت دا به د اظهار ښکاره کېدل د تعظیم او د محبت پای وي د اولاد سره ستا څونه محبت دی د ښځې سره څونه دی د پلار سره څونه دی د مور سره څونه دی د ورور سره څونه دی د خور سره څونه دی د مال سره څونه دی د منصب سره څونه دی د نور د دغه ټولو شانو کې به د زیات محبت ستا د لمانځه سره اوس به هر څوک خپل زړه ته وګوره خپل ځان ته به وګوره په دغه اندازه باندې موږ تاسې لمونځ کوئ هر څوک دی خپل رب خو او د ده د خپل رب په مابین چې کوم عبادت په هغه ښه خبرې د دغه لمانځه دپاره چې معنی هلته بیا پلار پیدا سي بیا مور پیدا سي بیا وظیفه پیدا سي زما سره یو څوک کار یې کول جومات ته به نه راتلی بله ورځ مې پوښتنه ځینې وکړله وم ته جومات کې نه معلومېږي وایي ولې زه خو دلته په دغه صفایي باندې اخته یم دا ګیلاسونه وچایي جوش او دا او دا صفا کوم وم لمونځ دې کړی وایه لمونځ مې ونه کړی ښه لمونځ دې وکړي خو دې وخت تېر شوی دی قضا نو زه په دې خدمت لګیا یم د خدای بنده ولې نو کله ستاسو دا د خدمتونه تقاضا وه دا چې د خلک روزل سوي داسې دا فکر خلکو ته ورکړه سوی دونه خپل عظمت د خلکو په ذهنونو کې ورکړه سوی دی او خلک دغسې له خدای څخه لرې ساتل سوي موږ بندگان الله جل وعلا شانو زموږ مالک دغه الله دی چې په اداره کې تا ته زمینه مساعده وي که هغه الله درته په اداره کې زمینه نه کې مساعده هېڅوک تا نسي مقررولی هېڅ تا دلته نسي راوستلی که هغه دې وغواړي چې دلته پاته شي هېڅوک دې بیا ایستلی هم د دې ځای څخه نسي هغه پاته خو د یو مسؤل چې دی ورسره دی خادم دی دغه د خدمت خیال ساتي د الله د عبادت و دغه د خدمت خیال نه ساتي دغه د دین خیال نه ساتي بې ځایه عظمتونه زموږ په وجودو کې او زموږ په عقیدو کې او زموږ په زړو کې راغلي دي خو موږ به عبادت داسې کوو چې څنګه د عبادت تعریف سوی دی
اوس ښکاره قرآن وایي ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر، یقینا دغه لمونځ خلک له فحشا او له منکرو کارو راګرځوي. مؤمن خو دا دی چې د خدای په کلام کې به شک دته نه پیدا کېږي. زموږ به دا عقیده وي چې موږ چې لمونځ وکوو دغه به کېږي. یو صحابي راځي پیغمبر د الله ته د یو بل چا په باره کې وایي دغه سړی په دې ګناه باندې اخته دی، دا ګناه کوي. هغه ورته وایي چې ته پرېږده، مهلت ورته ورکوي. له څه وخت بعده هغه لمانځه ته راځي، د لمانځه پایبندي کوي، خود به خود له هغه ګناه څخه خلاصېږي. بیا ورته وایي چې هغه یې ګناه پرېښود که نه پرېښود، وایي وپرېښود. وایي چې شو هغه لمونځ لمونځ یې په صحیح توګه باندې وکړئ، د لمونځ قطعي د ده د هغه ګناه تر مابین حائل سو. لمونځ تاثیر لري. اوس موږ لمونځ کوو تاثیر باندې نه پوهېږو، روژه نیسو تاثیر باندې نه پوهېږو، تلاوت کوو تاثیر یې نه پوهېږو. په د عباداتو کې خپله یو کشش پروت دی، په دې عباداتو کې یو خوند پروت دی، په دې کې داسې یو خوند پروت دی. ما به غالبا تاسو ته یو بل بیان کې دا واقع بیان کړي. یو عیسوي زما سره په زندان کې یو اتاق کې دا مختلفې جزاګانې په دا زندانو کې ورکېدې. یو جزا به دی دا ورکوله چې داسې سړی به په اتاق کې سړي سره واچول چې په خبره به نه ورسره پوهېدی. داسې یو څوک ولی چې دا خبرې ورسره کولی، 15 ته کولی، 15 تا کولی، بالا سړي دغونه دغه زور نه ورباندې کوي. په میاشتو میاشتو به هلته په دې اتاق کې پروت وي، لمر ته به نه سوی وتی، رڼا به نه وی، خپ به لپه درته لګېدی. دا به جزایي اتاقونه وله. بیا به داسې یو سړی و چې هغه به یا به جاسوس سړي سره اچولی، یا به داسې یو سړی واچو چې هېڅ په خبره دی، په انګریزي غږېده، په پښتو یا فارسي غږېده، هېڅ په خبره. نو داسې یو عیسوي زما سره په اتاق کې سو. دا هم ډېر پریشانه دی، په موضوع دا هم راغلی دی. نو اخر دته ما دعوت ورکوي چې ما له دی کم په دغه باندې دري د ده هم زدهوله، زما هم دی کمه دري یاد ګرځولې وه هلته. په دا دري باندې څه زده که دلته په افغانستان کې وخت تېر کړی و، دغون څه یې زده کړي وه. نو په دې مې دعوت ورته ورکوي ما زه داسې یو شی ته وښیم چې ستا پریشاني کمه کړي. زه مقصد بیده سوم دی به ویښ ناست په کونج مې نیولی و، دا کونج کې به ناست و، بس داسې چرتو کې به ډوب تللی و، دا رنګ بیا دی تورې لمبې خوړلې، پریشاني اثرات به د لرې پر معلومېده. یوه ورځ دوې ورځ چې بعده چې مې دا دغه ورته وکړئ دول وځم مازدګر لمونځ و غالبا چې دی مې تر لاس راسره ونیوی، زه اوداسه تلم، دی مې بوتلی راسره. هلته مې هغه د اودس ترتیب ورته وښویل. هغه وروسته راغلل په لمانځه باندې، زه ودرېدم، دلته ما دلته راسره ودرېد، شیخ مې نه دي چې لمونځ مې وکړل. هغه وروسته مې کلیمه ورته شروع کړل. کلیمه مې څو واره باندې وویل تر ماښام د دې سړي زده سو. ماخستن چې زه بیده کېدلم ده راته ویل وایي دغه تسبیح ما ته راکړه، ما تسبیح ورکړې. د شپې یو وارې و دوه وارې زه راویښ سوم، که ګورم دی ناست دی تسبیح اړی. سهار یې ډېر وختي را باندې غږ وکړ، ووایي ته راکښېن لږ نور اسلام ما ته راوښیه. ما ورته څنګه کلمې خوند درکړ، وایي دغونه خوند یې راکړی دی، زه غټ سرمایهدار یم، ما د سیاحتو د گشتو دپاره ډېرو ملکونو اروپا ته و امریکا ته و په اسیا کې عربي ممالکو ته ګرځېدلی یم، په میلیونو ډالر ما مصرف کړي، خو دغونه خوند ما والله که لیدلی لکه دا نن شپه چې ما ستا په دې کلمه کې ویل دی، په دې ذکر دا څه چې ما ته ښوولي دي. خو موږ مسلمانان دا شپېته کاله کلمه وایي دا خوند نه پکې ویلو، ځکه موږ ټول عمر په دنیا کې ډېر کوشش کړی. نو راځو د مجلس ابتدا ته چې کوم آیت کریمه الله جل وعلا شانه په هغه کې موږ تاسو ته حکم کوي یا ایها الذین آمنو، یا ایها الذین آمنو. اوس موږ خو دا عقیده ده چې الله جل وعلا شانه بلا نهایته موږ ته نږدې دی، زموږ د غایې تر اوږو موږ ته ډېر نږدې دی. ښه دا یا په عربي کې داسې یو کلمه ده چې دا د لیرې دپاره استعمالیږي، لکه پښتو دی چې موږ تاسې پلانکیه. نو الله خو موږ ته نږدې دی، ولې په یا باندې خطاب کوي؟ دلته چې کومه موضوع ډېره اهمه وي چې باید اورېدونکی ورته متوجه سي، نو قرآن کریم په هغه وخت کې په یا سره هلته غږ کوي یا ایها الذین آمنو. دغه را روان حکم چې په دې آیات کې بیانېږي دا ډېر مهم دی، او دا غږ الله کوي پر چایه کوي؟ پر خپلو مؤمنو بندګانو کوي، پر دا ما او تای په دا اوس وخت کې کوي. د قرآن که 1400 کاله سابق صحابه مخاطب وله، هغوی ته د ایها الذین آمنو ویل کېدی، نن ما او تا ته دغه څوک غږ کوي، الله هم راته غږ کوي. که ما او تا ته
یو ملګری د اطاق غږ راوکړي چې ای پلانکیه دا کار وکړه، نو نزاکتن چې موږ تاسو په یوه اداره کې سره اوسېږو، که څه هم هغه کشر وي، که څه هم هغه په رتبه کې تر ما او تا کښته وي، که څه هم دغه کار پر ما او تا دروند وي، د انډیوالي په خاطر باندې هغه کار کوو. ولې چې هغه انډیوال دی بیا به خفه شي که دا کار ونه کوو. دلته دا غږ چا در باندې کړی؟ یا ایها الذین آمنوا څوک درته وایي؟ زموږ ستاسې رب راته وایي، زموږ ستاسې خالق راته وایي، زموږ ستاسې مالک راته وایي، زموږ ستاسې هغه ذات راته وایي چې زموږ ستاسې فنا، بقا او وفات ټول د هغه په لاس کې دي. هغه راته غږ کړی دی. نو مناسبه ده چې دا غږ موږ بې جوابه پرېږدو؟ دا به څنګه مؤمن وي، دا به څنګه امتي وي، دا به څنګه مسلمان وي چې دې غږ ته به د احترام په نظر باندې نه ګوري. الله راته وایي یا ایها الذین، هغه کسانو چې تاسې ځانو ته مؤمنان وایاست، څه وکړئ؟ توبه وکړئ، رجوع وکوئ. پیغمبر د الله وایي کل بني آدم خطاؤون، ټول انسانان خطا کوي، ګناه ځینې کېږي له انبیاو بغیر. خیر الخطائین التوابون، بهترین خلق د الله پیغمبر وایي ښه خلق هغه دي چې هغه توبه وکړي.